جنوبي وزیرستان کې په پوځي قافله برید کې شپږ پاکستاني پوځیان څلور ترهګر وژل شوي. د افغانستان سره په پوله پرته پر جنوبي وزیرستان ضلع کې د پوځ په قافله وسلوال برید شوی. د وسلوالو سره نښته کې شپږ پاکستاني پوځیان وژل شوي او د څلور ترهګرو د وژل کېدو دعوا هم شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي یا د برید پر جنوبي وزیرستان په تیارزا تحصیل کې شوی. د پوځ دوه ګاډي د معمول په ګزمو و چې وسلوالو پرې برید کړی و. د علاقې پولیس وایي برید د تیارزا تحصیل په شیروانګۍ علاقه کې شوی دی. پوځ د پیښې په اړه مطبوعاتو سره شریک کړي خبر کې نښته تایید کړې او ویلي دي وسلوالو ته کلک ځواب ورکړل شوی دی. پوځ په نښته کې د شپږو عسکرو او څلورو ترهګرو وژلو ویلي او زیاتې کړې ده. دوه ترهګر ژوبل شوي هم دي خو د وژل شوو او ژوبلو ترهګرو نور تفصیل نه دی ویلی. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې پوځ ته د ګڼې مرګ ژوبلې اړولو دعوا کړې ده. امنیتي سرچینو وایي په نښته کې د پوځ اته نور عسکر هم سخته ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د برید وروسته نور امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او پوځي هلیکوپټر هم سیمې ته د عملیاتو لپاره رسیدلی دی. پوځ وایي په علاقه کې د ترهګرو د لټون او پکې عملیات هم لري. په پوځ شوی برید په جنوبي وزیرستان کې سږکال په امنیتي ځواکونو تر ټولو غټ برید ګڼل کېږي. درې ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره په پوله پرتې نارامه شمالي وزیرستان ضلع کې په یوه چاودنه کې 11 مزدوران وژل شوي وو. د یادې چاودنې ذمہواري چا نه وه منلی. هغه وخت ویل شوي وو چاودنه په داسې مهال شوې چې پوځي ګډه د چاودنې د ځای څخه تېر شوی او د پاسه پرې د مزدورانو ګډه راغله او چاودنه پرې شوې وه. یا دوو مزدورانو په شمالي وزیرستان کې په امنیتي پوستو جوړولو کار کولو. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. ښه اوسئ.